حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې آخري او تکمیلي رکن دی، ځکه د اسلام 5 بنیادی ارکان دي: کلمه طیبه، لمونځ، روژه، زکات، حج. په دې 5 ارکانو باندې د اسلام عقایدو او اعمالو ټول عمارت ولاړ دی. د حج اهمیت دپاره همدا خبره بس کافي ده چې د حج څخه بغیر د اسلام بنیاد کامل نه دی. اوس راځو د حج لغوي او اصطلاحي معنا ته. د حج لغوي معنا ده د یو عظیم کار قصد کول، او اصطلاحي معنا په در مختار کې د حج شرعي تعریف داسې ذکر شوی: زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص. په مخصوص وخت کې په مخصوص افعالو سره د مخصوص ځای زیارت کول، یعنی محرم چې د حج په ورځو کې د حج په نیت باندې د بیت الله طواف، وقوف عرفه او نور د حج افعال ادا کړي، نو دې ته حج وایي. د حج فرضیت د قرآن کریم او حدیثو څخه صراحتاً ثابت دی. د لمانځه او روژې او زکات په شان د حج فرضیت هم د قرآن کریم او احادیثو څخه صراحتاً ثابت دی. د قرآن کریم په مختلفو آیاتو کې د حج او د دې د احکاماتو بیان ذکر شوی. الله تعالی د حج د فرضیت په باره کې فرمایي: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی د الله پاک د پاره په هغه خلقو باندې د بیت الله حج فرض دی څوک چې دې ته د ورتلو طاقت لري. په دې آیت کې د حج په باره کې ډېر تاکیدونه ذکر شوي، او په چا باندې چې حج فرض وي خو بغیر د څه عذر څخه نه کوي، نو د داسې کس دپاره په دې آیت کې سخت وعید هم ذکر شوی. ګورئ، کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د بیت الله د تعمیر څخه فارغ سو، نو الله تعالی چې ورته کوم حکمونه کړي وه، په هغو حکمونو کې یو حکم دا هم وه: وأذن فی الناس بالحج. او ته په خلقو کې د حج اعلان وکړه. په تفاسیرو کې او نور مفسرینو د دې آیت په تشریح کې د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما دا قول را نقل کړی چې د بیت الله جوړېدو څخه وروسته کله ابراهیم علیه السلام ته دا حکم وسو چې ته خلکو ته د حج فرض کېدو اعلان وکړه، نو ابراهیم علیه السلام الله پاک ته عرض وکړ: وما یبلغ صوتي، دلته خو خالی میدان دی او څوک اورېدونکی نسته، نو زما آواز به څنګه خلکو ته ورسیږي؟ الله پاک ورته وفرمایل: علیک الاذان وعلینا البلاغ. ستا پر ذمه باندې اعلان کول دی او ټول دنیا ته رسول زما ذمه داری ده. نو ابراهیم علیه السلام په مقام ابراهیم باندې ودرېد. په یو بل روایت کې راځي چې د ابو قبیس غر ته وختئ، په خپلو غوږو مبارکو کې ګوتې کښېښودې، رسته طرف او چپه طرف، مشرق او مغرب طرف ته یې مخ کړ او دا اعلان یې وکړ: یا ایها الناس الا ان ربکم قد بنا لكم بیتا وكتب عليكم الحج الى البيت فاجبوا ربکم. یعنی اے خلکو، بېشکه ستاسو رب یو کور بیت الله جوړ کړي او په تاسو باندې د دې بیت الله حج فرض کړی دی، نو تاسې د خپل رب په حکم باندې عمل وکړئ. د حضرت ابراهیم علیه السلام دا آواز الله تعالی ټولې دنیا ته ورسول. په دغه زمانه کې موجود خلقو او د قیامته پورې چې څومره انسانان راځي او د هغوی په قسمت کې حج وي، دوی ټولو ته الله پاک د معجزې په طور دا آواز ورسولی. دوی په جواب کې لبیک اللهم لبیک وویل، یعنی د خپلو حاضرېدو اقرار یې وکړي. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د حج د تلبیه اصل بنیاد د دغه ابراهیمی آواز جواب ورکول دی. یعنی
نن او سبا چې څوک د حج یا عمرې اراده لري نو دا در حقیقت د حضرت ابراهیم علیه السلام د اعلان جواب ورکولو سره دا وایي لبیک اللهم لبیک، ای الله زه حاضر یم او بار بار حاضر یم. نو اوس چې څوک حج وکړي نو د ابراهیم علیه السلام اعلان ته لبیک وویل او دا گویا حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورغی. په یو حدیث کې ذکر دی چې چا یو ځل لبیک ویلی وي نو هغه به یو ځل حج کوي، چا چې دوه ځله لبیک ویلی وي هغه به دوه حجونه کوي. همدغه شان چا چې هر څو ځله لبیک ویلی وي نو هغومره حجونه به ورته نصیب کیږي. په مذکوره آیت کې الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام د اعلان تاثیر هم بیان کړی کوم چې تر قیامته پورې په دې باندې مرتب دی. الله پاک فرمایي ته خلقو ته د حج اعلان وکړه یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق، یعنی دوی به تا ته پیاده د اوږد سفر په وجه په هر ماده کمزورې اوښ باندې راځي چې دا اوښان یا دا خلق به د لرې لرې لارو څخه راځي، یعنی د دنیا د ګوټ ګوټ څخه به پیاده او سواره خلق د لرې لرې ملکونو څخه راځي. دا اعلان حضرت ابراهیم علیه السلام 15,000 کاله مخکې کړی و. د دې اعلان تاثیر دا دی چې د هغه وخت څخه را په دې خوا د دې زرګونه کلونه تېرېدو باوجود اوس هم خلک د لرې لرې ملکونو څخه د بیت الله حج ته ځي. د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه پس نورو پیغمبرانو او د هغوی امتونو هم حج کوله. د حضرت عیسی علیه السلام څخه وروسته د جاهلیت په اوږده زمانه کې عرب اگر چې بت پرستی کې مبتلا و لیکن د حج ارکان یې په همغه شان باندې سره ادا کول څنګه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه نقل سوي و. ځکه خو الله رب العزت فرمایي وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یعنی کله چې موږ بیت الله او د خلکو د پاره د عبادت او امن ځای جوړ کړ. دویمه خبره دا ده په صاحب استطاعت باندې په ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی. کله چې د حج فرض کېدو ټول شرایط موجود سي نو په داسې صاحب استطاعت باندې په غون عمر کې یو ځل حج فرض دی. د مسلم شریف حدیث دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه ویلو سره دا وفرمایل ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا، ای خلقو الله تعالی په تاسو باندې حج فرض کړی دی نو تاسو حج کوئ. د دې اورېدو سره یو کس اقرع بن حابس تمیمی رضی الله عنه عرض وکړ اکل عام یا رسول الله، ای د الله رسوله آیا هر کال حج کول فرض دی؟ نبی علیه السلام خاموشه او چوپ و تر دې پورې چې د سړي 3 پیرې دا سوال وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، کما نعم هو درته ویلی وای نو یقینا چې هر کال به حج فرض سوی وای او تاسو به د دې طاقت نسو لرلی. بیا نبی علیه السلام وفرمایل تر څو پورې چې زه تاسو پرېږدم نو تاسو ما هم پرېږدئ، داسې یعنی تر څو پورې چې په یوه معامله کې زه په خپله تاسو ته څه حکم در نه کړم نو تاسو په خپل ځان باندې د پابندیانو زیاتولو دپاره زما څخه پوښتنه مه کوئ، ځکه ستاسو څخه مخکې خلک یهود او نصارا د دغه د وجې څخه هلاک سوي وه چې هغوی به د خپلو انبیاو کرامو څخه ډېرې یعنې بې ځایه سوالونه کول او د هغوی سره به یې اختلاف کوئ. نو چې کله زه تاسو ته د یو شي حکم وکړم نو څومره طاقت چې تاسو لرئ په هغه باندې عمل کوئ او د کم شي څخه چې زه تاسو منع کوم نو هغه پرېږدئ. عقل هم دا تقاضا کوي چې په صاحب استطاعت باندې حج فرض دی. د ټولو عباداتو مقصد هم دا دی چې په دې کې د انسان د بندګۍ اظهار وسي او د الله تعالی د نعمتونو شکریه ادا سي او په حج کې دا دواړې خبرې په کاملې طریقې سره موجود دي. ځکه
حاجی چې کله احرام وتړي، احرام خو د کفن په شان لباس دی، نو په دې کې انتهایی درجه عاجزي ده. بیا د لارې تکلیفونه برداشت کوي. هلته چې ورسي نو د عاشقانو په شان د بیت الله چار طرف طواف کوي، حجر اسود ښکلوي، بیا الله پاک ته په سجده پرېوځي، یعنی د طواف 2 رکعته لمونځ وکړي. نو په دې ټولو کارونو سره د بندګۍ اظهار په کاملې طریقې سره کیږي، او اظهار د عبودیت خو فرض دی، نو حج هم په صاحب استطاعت باندې فرض دی. همدغه رنګ د نعمتونو شکریه هم عقلا، شرعا او عرفا فرض ده. او د نعمت شکریه دا ده چې دا نعمت د الله تعالی په اطاعت کې خرج کړل سي، او په حج کې خو مال او بدن دواړه خرج کیږي، لہذا په حج سره د مالی او بدني نعمتونو شکریه هم ادا کیږي. حج مالی او بدني عبادت دی. د عباداتو 3 قسمونه دي، یو بدني عبادت، دویم مالی عبادت، دریم مالی او بدني دواړه عبادت. بدني عبادت هغه دی چې د انسان د بدن سره تعلق لري او بدن سره ادا کیږي، لکه لمونځ، روژه او غیره نور. او مالی عبادت هغه دی چې په دې کې د بدن څخه دخل نه وي، بلکې په دې کې مال خرڅ کیږي، لکه زکات او قرباني او غیره داسې نور شیان. مالی او بدني عبادت هغه دی چې د هغه په ادا کولو کې بدن ته هم دخل وي او مال ته هم دخل وي، لکه حج، ځکه په حج کې د انسان بدن هم خرڅ کیږي او مال هم خرڅ کیږي، لہذا حج د بدني او مالی عبادت څخه مرکب دی. د دې د وجې څخه حج په افضل عباداتو کې شامل دی. اوس راځو دې خبرې ته، حج په چا باندې فرض دی؟ کوم آزاد، عاقل، بالغ او صحتمند مسلمان چې د سره د ضرورت اصلي او قرض څخه علاوه دومره مال وي چې دی ور باندې حج ته د تللو راتلو او هلته د خرڅ قدرت لري، او د راتلو پورې دلته په کور کې چې د په ذمه باندې د کومو خلکو نفقه واجب وي، د هغوی د پاره خرچه هم موجود وي، او حج ته د تلو په لاره کې امن هم وي، نو په داسې کس باندې حج فرض دی. او بله خبره دا ده چې حج په معلوم وخت کې کیږي. د شریعت نور احکامات که د خپل وخت څخه خطا سي، نو دا بیا په نورو ورځو کې هم کیږي. مثلا یو کس مریض دی، د مریضۍ په وجه روژې د ونه نیولې، نو اوس به دی دا په نورو میاشتو کې د دې قضا راګرځوي، یا د عذر په وجه ورڅخه لمونځ د خپل وخت څخه خطا سي او قضا سي، نو وروسته به یې کوي. همدغه رنګ زکات هم مخکې وروسته کیدای سي، لیکن د حج خصوصیت دا دی چې دا په معلوم وخت او معلوم ورځو کې کیږي. الله تعالی فرمایي الحج اشهر معلومات، د حج یو څو معلومې میاشتې دي. حج د 8 د ذوالحجې څخه تر 14 د ذوالحجې پورې په مخصوص ځای کې ادا کیږي. د دې څخه مخکې یا وروسته په نورو میاشتو او نورو ځایونو کې نه ادا کیږي. که د عذر په وجه د چا څخه حج فوت سي، نو آینده کال به همدغه ورځو ته انتظار کوي. همداراز چې د حج څومره اهمیت دی، نو د حج د نه کولو باندې هم سخت وعیدات راغلي دي. په چا باندې چې حج فرض سي او دی بغیر د څه عذر شرعي څخه حج ونه کړي، نو داسې کس فاسق او فاجر او ګناهګار دی. په احادیثو مبارکو کې د داسې کس دپاره سخت وعید ذکر شوی. د ترمذي شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د لارې د توشې او سورلۍ مالک سي، یعنی د حج کولو طاقت یې پیدا سي او دی حج ونه کړي، نو هیڅ پروا نسته چې د یهود مړ کیږي یا نصرانی، یعنی د بغیر د حج څخه مړ کېدل یا په یهودیت او نصرانیت باندې مړ کېدل یو شان. دا ځکه چې الله تعالی فرمایي او د الله جل جلاله د پاره په هغه خلکو باندې د بیت الله حج فرض دی څوک چې ودې ته د ورتلو طاقت ولري. د دې حدیث تشریح داسې ده، کوم کس چې د حج کولو طاقت لري او دی بغیر د عذر څخه حج ونه کړي،
نو د داسې کس دپاره په دې حدیث کې سخت وعید بیان شوی چې که داسې کس وفات سي نو دا یهودي یا نصراني مړ کیږي. د دې حدیث په تشریح کې علماو تفصیل بیان کړي که دا کس حج ونه کړي او د حج د فرضیت څخه هم منکر وي نو دا کس یقیني کافر دی. د ده مرګ به هم د یهودیانو او نصرانیانو په شان وي، یعنی لکه څرنګه چې یهودیان او نصرانیان د کفر په حالت کې مړ کیږي نو همدغه شان به دی به هم د کفر په حالت کې مړ کیږي. او که بیا داسې وي چې دا کس د حج د فرضیت څخه منکر نه وي خو بغیر عذر حج ونه کړ نو اوس د حدیث مطلب دا دی چې لکه څرنګه چې یهودیان او نصرانیان د سختې ګناه په حالت کې مړ کیږي د همدغه شان به د حج نه کوونکی هم د سختې ګناه په حالت کې مړ کیږي. بعض علماو لیکلي چې نبی علیه الصلاة وسلام د تهدید په طور دا حکم فرمایلی دی. به هر حال د حج فرض کېدو څخه وروسته بغیر عذر حج نه کول ګناه کبیره او سخت جرم دی. بله خبره دا ده چې د چا په زړه کې چې د حج کولو شوق او جذبه وي هغه ته الله پاک وسایل برابروي او دا سختې لارې ورته اسانه کوي. د چا په زړه کې چې د الله پاک محبت وي او د شریعت د احکاماتو پابند وي نو الله پاک هغه ته د حج تللو وسایل برابروي. رښتینی عاشق د مال د کموالي او د ډیرو عذرونو باوجود بیا هم د تللو کوشش کوي. هغه د یخنۍ او ګرمۍ او مریضۍ هیڅ پروا نه ساتي. واقعاتو کې راځي مالک بن دینار رحمه الله فرمایي چې یو ځل زه په سخته ګرمۍ کې د غرمې په وخت د یو څه ضرورت دپاره د باندې راووتم. په لاره کې مې په پښو باندې یو معذور کس ولیدی چې په شویدلو را روان دی. زه ډیر حیران سوم چې نږدې راورسېدم مخ یې د ګرمۍ څخه سور سوی و او په خولو کې ډوب و. ما ورته سلام ادا کړ، تعارف مې ورسره وکړ، بیا مې ورڅخه پوښتنه وکړه په دې سخته ګرمۍ کې چیرې روان یې؟ هغه راته وویل حج ته ځم. نو ما ورته وویل چې زما سره کور ته ولاړ شه، هلته به په حجرې کې لږ آرام وکړې، چې ګرمي لږه کمه سي نو مازدیګر وخت کې به روان سي. هغه راته وویل زه معذور یم، ما ته ډیره لاره پاتې ده، که سستي وکړم نو هسې نه چې د حج وخت را څخه تیر سي. ما ورته وویل موږ به ستا دپاره د سورلۍ انتظام وکړو خو ته په دې سخته ګرمۍ کې مه ځه. هغه راته په غوسه وکتل او ویې ویل ای مالک بن دینار دا راته ووایه چې که یو غلام د خپل مالک نافرماني کړې وي او اوس دا غلام د خپل مالک راضي کولو دپاره روان وي نو آیا د دې غلام دپاره پیاده تلل پکار دي او که په سورلۍ باندې؟ خپل مالک ته خو په عاجزۍ سره پیش کېدل پکار دي، نو ځکه زه پیاده ځم. مالک بن دینار وایي چې دې خبرې زه ډېر حیران کړم. به هر حال هغه روان سو. په همدې کال باندې زه هم حج ته ولاړم. کله چې هلته د شیطانانو ویشتلو څخه را واپس وم نو په یو ځای کې مې ډېر خلک ولیدل چې را جمع سوي وه. ما پوښتنه وکړه چې دلته څه چل دی، څه خبره ده؟ خلقو راته وویل دلته یو ځوان د الله پاک څخه په ډېره عاجزي او عشق او محبت سره دعا غواړي او دا خلک د هغه د اورېدو دپاره را جمع سوي دي. مالک بن دینار فرمایي چې زه هم ورنږدې سوم نو دا همغه ځوان و د کوم سره چې زما ملاقات سوی و. د الله پاک څخه دعا غوښته او دا یې ویل ای الله ستا ډیره شکریه ده چې ما ستا د کور بیت الله طواف وکړ، حجر اسود مې ښکل کړ، په مقام ابراهیم کې مې لمونځ هم وکړ، د خانه کعبې غلاف نیولو سره مې دعا هم وکړه، عرفات ته ولاړم، مزدلفې ته هم تللی وم، شیطانان مې هم وویشتل. ای الله اوس د قربانۍ وخت راغلی دی، دا کوم خلک چې چار طرف ولاړ دي دوی به اوس ولاړ سي د حیواناتو او د څارویو قرباني به وکړي. ای الله تا ته معلومه ده چې زما سره د دې احرام د جامو څخه علاوه بل هیڅ شی نسته، نو ای الله زه نن خپل ځان ستا په نوم باندې قرباني کوم، نو ته زما څخه دا قبول کړه. دا یې وویل
او بیا یې کلمه وویله او همهلته وفات هم سو. الله پاک دې موږ تاسو ته د بیت الله زیارت را نصیب کړي. یوه غلط فهمي ختمول پکار دی. بعضې خلکو سره حج ته د تللو روپۍ وي خو حج ته نه ځي او بهانې دا جوړوي چې زموږ سره په واپسۍ کې د خلکو دپاره د تحفو او هدایه واخیستلو روپۍ نشته، نو خبردار شرعا د حج په فرض کېدلو کې د تحفو او تبرکاتو اخیستلو هیڅ اعتبار نشته، بلکې که د یو کس سره صرف دومره روپۍ وي چې دی ورباندې حج کولی سي او د ده د راتلو پورې د ده په کور کې خرچه موجوده وي، نو په داسې کس باندې حج فرض دی. او همدارنګ د حج دپاره نقدې روپۍ موجودېدل ضروري نه دي، بلکې که د چا سره نقدې روپۍ نه وي خو ځمکه یې ډېره وي او دا ځمکه د ده د اهل او عیال د خرچې څخه زیاته وي، نو دی به دا ځمکه خرڅوي او حج به ورباندې کوي. چې د حج قدرت پیدا سي نو تاخیر پکښې پکار نه دی. د ابوداود شریف حدیث نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من اراد الحج فلیتعجل، څوک چې د حج اراده لري نو پکار ده چې هغه په دې کې تلوار وکړي. یعنی کوم کس چې په حج باندې قادر سي او قدرت یې پیدا سي نو ده ته پکار دا ده چې دی دې تلوار پکښې وکړي او دا موقع دې ځان ته غنیمت وګڼي، ځکه هیڅ معلومه نه ده چې په تاخیر سره مشکلات را پیدا کیږي او د دې عظیم نعمت څخه به محرومه سي. بله خبره دا ده د حج فرضیت علی الفور دی یا که علی التراخی. کله چې په چا باندې حج فرض دی نو د امام ابو یوسف رحمه الله په نیز باندې علی الفوز یعنی په همدې کال په ده باندې حج ته تلل فرض دی، بل کال ته وروسته کول یې ګناه ده. همدا مفتابهي قول دی او همدا د امام ابو حنیفه رحمه الله الصح قول هم دی او دې ته ابو الحسن کرخی رحمه الله هم ترجیح ورکړي او همدا قول د امام مالک رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله هم دی. لہذا که یو کس بغیر د عذر څخه حج وروسته کړي نو داسې کس فاسق و ګناهګار او مردود شهادت دی، یعنی گواهی به یې نه قبلیږي. او که چیرې بیا داسې که د عذر په وجه په حج کولو کې تاخیر راسي نو دا خیر دی. که په یو کس باندې حج فرض سوی وي د ده حج دپاره درخواست هم جمع کړی وي، نور ضروري شرایط یې هم برابر کړي وي، لیکن په قرعه اندازې کې د ده نوم راونه خیږي یا د څه قانوني یا سرکاري پابندیو په وجه د حج څخه پاته سي، نو په دې تاخیر سره دا کس نه ګناهکاریږي. انسان هلته په تاخیر سره ګناهکاریږي چې دی هیڅ کوشش نه کوي بلکې بېغمه ناست وي، نو بیا د حج په تاخیر او نه کولو سره ګناهګار دی. یوه خبره لا باید چې داوري وکم، د نفلي حجونو او نفلي عمرو په ځای د سخت ضرورتمندو حاجت پوره کول بهتر او ښه کار دی. په صاحب استطاعت باندې په ټول عمر کې صرف یو ځل حج کول فرض دی او یوه عمره کول د صحیح قول مطابق په صاحب استطاعت باندې سنت مؤکده ده. د یو ځل څخه زیات حجونه یا عمرې کول دا نفل دی. نو د ټول تقریر خلاصه دا راووته چې حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې اهم رکن دی. په صاحب استطاعت باندې چې څوک طاقت لري په ټول عمر کې یو ځل حج کول فرض دی او دا بهترین عمل دی. د دې فرضیت د قرآن کریم او حدیثو څخه صراحتا ثابت دی. څوک چې د دې د فرضیت څخه انکار کوي هغه کافر دی او څوک چې د قدرت باوجود حج نه کوي نو د داسې کس دپاره په احادیثو مبارکو کې سخت وعیدونه ذکر شوي. لہذا د فرض کېدو څخه وروسته په دې کې سستی پکار نه ده. همدارنګه حج باید خالص د الله پاک د رضا لپاره په حلال مال باندې کول پکار دی. د ریا او شهرت او ځان ښودنې څخه ځان ساتل پکار دی، ځکه د ریاکار عمل پوره نه قبلیږي، بلکې د ریاکار دپاره په قیامت کې سخته سزا مقرر شوې. الله پاک دې موږ ټولو ته بار بار په صحیح طریقې سره د حج سعادت را نصیب کړي. آمین.